او ای آدمه ته او ستا میرمن دواړه په دې جنت کې اوسېږي هر چیرته چې هر شی ستاسې زړه غواړي خورئ خو دغې ونې ته نږدې مه ورځئ که نه نو له ظالمانو څخه به وشمېرل شئ بیا شیطان هغوی تیر ویستل تر څو چې د هغوی شرمځایونه چې یو له بله پټ کړای شوي وو د هغوی په وړاندې بربنډ شي هغو ته یې وویل ستاسې رب چې تاسې له دې ونې څخه منع کړي یاست د دې باعث له دې پرته نور څه نه دي چې چیرته تاسې پرېږدي نه شي یا تاسې ته د تل لپاره ژوند در په برخه نه شي او هغه په لوړه یعنې قسم خوړلو هغوی ته وویل چې زه ستاسې رښتینی خیر غوښتونکی یم په دې توګه یې په غولولو سره هغه دواړه کرار خپلې لارې ته راواړول په پای کې چې کله هغوی د هغې ونې خوند وڅاکه نو د یو بل په وړاندې د هغوی سطر مات شو او هغوی د جنت په پاڼو سره د خپلو بدنونو په پټولو لاس پورې کړ په دې وخت کې چې کله د هغو رب هغوی ته غږ وکړ آیا ما تاسې له دې ونې څخه نه وی منع کړي او نه مې وویلي چې شیطان ستاسې ښکاره دښمن دی دواړو وویل ای زموږ ربه موږ په خپل ځان ظلم وکړ اوس که تا موږ ته بښنه ونه کړه او پر موږ دې رحم ونه کړ نو موږ به ارومرو تباه شو وی فرمایل کوز شئ تاسې یو د بل دښمنان او ستاسې لپاره تر یوې ټاکلې مودې پورې په ځمکه کې د اوسېدو ځای او د ژوند وسایل دي او وی فرمایل په همغې کې ستاسې ژوند او ستاسې مرګ دی او له همغې څخه به په پای کې تاسې راوویستلی شئ ای د آدم اولادي موږ تاسې ته جامې نازلې کړي دي چې ستاسې د بدن شرمځایونه وپوښي او ستاسې د بدن د ساتنې او ښکلا وسیله هم وي او ډېره غوره جامه د پرهیزګارۍ جامه ده دا د الله له نښانو څخه یوه نښانه ده په کار ده چې خلک ورڅخه درس واخلي ای بني آدمانو داسې د نوي چې شیطان تاسې بیا همغه شان په فتنه کې اخته کړي لکه څنګه چې هغه ستاسې مور پلار له جنت نه ویستلي وو او له هغو څخه یې د هغو جامې ویستلې وي تر څو د هغو شرمځایونه یو د بل په وړاندې لوڅ شي هغه او د هغه ملګري تاسې له یو داسې ځای نه ویني چې له هغه ځایه تاسې هغوی نشئ لیدلی موږ دا شیطانان د هغو خلکو سرپرستان ګرځولي دي چې ایمان نه راوړي کله چې دا خلک کوم د شرم وړ کار کوي نو وایي موږ په همدې کړنلاره باندې خپل پلرونه نیکونه میندلي دي او په خپل الله موږ ته د داسې چارو سرته رسولو امر کړی دی دوی ته ووایه الله هیڅکله د بې حیایي امر نه کوي ایا تاسې د الله د نوم په اخیستلو هغه خبرې کوئ چې د هغو په باب تاسې معلومات نه لرئ ای محمد صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه زما رب خو د رښتینولۍ او عدالت امر کړی دی او د هغه حکم خود دا دی چې په هر عبادت کې خپل لوری سم کړئ همغه وبلئ خپل دین د همغه لپاره خالص کړئ په کومه توګه چې هغه اوس پیدا کړي یاست په همدې ډول به بیا تاسې پیدا کړلی شئ یوې ډلې ته خو هغه سمه لاره ښودلې ده خو پر بلې ډلې ګمراهي ثابته شوې ده ځکه چې هغوی د خدای په ځای شیطانان خپل سرپرستان نیولي دي او هغوی انګیري چې مونږ په سمه لاره باندې ای بني آدمانو د هر عبادت په وخت کې په خپله ښکلا سینګار اوسئ او خورئ څښئ او له حده تیری مه کوئ الله له حده تیري کوونکي نه خوښوي ای محمده دوی ته ووایه چا د الله هغه ښکلا حرامه کړې ده چې هغه د خپلو بندګانو لپاره راویستلې وه او چا پاکه روزي حرامه کړې ووایه دا ټول شیان د دنیا په ژوندانه کې هم د ایمان راوړونکو لپاره دي او د آخرت په ورځ خو به یوازې د همدوی لپاره وي په دغه شان موږ خپلې خبرې روښانوو د هغو خلکو لپاره چې عالمان دي